السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ملګري دلته بالمشافهه په مدرسه کې زمانه پوښتنه وکړه چې د مشکلاتو د حل دپاره کومه نسخه وي. نو د مشکلاتو د حل دپاره شرعي ډېرو نسخې دي. که د چا هر قسم شرعي مشکل وي، یوه وظیفه په هغه شرعي وظایفو کې دا ده چې د سحر د مانځه نه وروسته دغه شان د ماښام د مانځه نه وروسته چې ټول لمونځ دې خلاص کړه، مخکې او وروسته یو کره درود شریف حد اقل، او په منځ کې اووه کرتې دا قرآني وظیفه کول چې حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. او دویم وظیفه دا ده چې 314 کرت استغفار ویل. مثلا دا استغفار: استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب الیه. بهتره بیا دا ده چې په سړي رساتو کې یو وخت مقرر شي او د سړي اودس وي، د دې بنده اودس وي او قبلې ته مخامخ کینی او په خپلو ګناهونو باندې زړه کې خپیماني او دا تصور کوي چې زما الله جل شانه دی وخت سره ماته د رحمت په نظر باندې ګوري، او د الله پاک د ذات نه قوي امید ولري چې زما ګناهونه به الله پاک را معاف کړي د دې استغفار په برکت، بلکې ګناهونه به مې په نیکو باندې بدل کړي. دا قوي امید لري. نو دغه دوه وظیفې شوې، او یو درېیمه وظیفه به هم ذکر کړو که چاته هغه اسانې. هغه دا ده چې کم مؤمن وظائف قرآنیه کوي، الله پاک مشکلات رفع کوي. مثلا وظائف قرآنیه ونه زما دا مراد دی چې د سهار مانځه نه پس سورت یاسین وایي، د ماښام د مانځه نه وروسته او د وده کېدو نه مخکې په دې مابین کې 3 سورتونه وایي: سورت ملک یعنی تبارک الذي چې 9مه سپاره کې اولنۍ سورت دی، سورت الواقعه 20مه سپاره کې، او سورې الف لام میم سجده په 21مه سپاره کې. او دغه شانته د هر فرض مانځه نه وروسته آیت الکرسي یو ځل وایي، او د جمعې په ورځ باندې سورت الکهف وایي. نو الله سبحانه وتعالی به تمام پریشانی ختمی او پریشانی به الله پاک په خوشحالو باندې بدلوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.